قاری صاحب یو نوی اپډیټ راغلی هغې نه خبر یې؟ وایي موږ ته جنت نه دی په کار او نه جنت غواړو او نه زموږ مقصد جنت دی. ها څه شی ده؟ وایي موږ چې علي ځان سره راوړی دی، علي په بدل کې موږ څنګه جنت ورکړو؟ موږ ته علي په کار دی. نو علي کې به دوی اوسېږي که څنګه؟ دا په دې باندې مې سر خلاص نه شو. دا خو ابو جهل هم دا خبره کول، وایي موږ ته لات و منات و عزات په کار دي. موږ ته وایي لات و منات و. زه له دوی نه ما یو سوال کړی چې د تاسې او د ابو جهل په منځ کې فرق څه شی ده؟ یو فرق مو راته وښایاست، یو فرق. دا ګوري که تاسې دا سورة نوح راواړوئ، ګوري مسلمانانو سورة نوح علیه السلام چې تاسو راواړوئ، دا په 90مه سپاره کې د سورة نوح، سورة نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دا دلته د 5 بوتانو نمونه راغلي، په ټول قرآن کې د 8 بوتانو نمونه راغلي دي. په قرآن کریم کې نه ده 8 بوتان، لات و منات و عزات او ود و سواع یغوث و یعوق و نصر. دغه 5 بوتان چې په دې سورة نوح کې د دې نمونه راغلي، دا د انسانانو نمونه وو. دا انسانانو د الله بندگانو، د الله بندگی به یې کوله، شپه ورځ د الله بندگی او عبادت ته ورکړی و دي. بیا د دغه په نامو د دې شکلونه جوړ سول، د دې د بندگی او عبادت له الله سره شریکان جوړ کړل چې بوتان سول. بالکل. علي رضی الله عنه او اهل بیت صلوات الله وسلامه علیهم ام دغه څه لکه د ود او د سواع او د یغوث او د نصر عبادت څه کېدل، نن ام دغه د اهل بیتو په نامه د روافض چې د دوی عبادت او بندګي کوي، د دوی نه وړوکی سول هم دغه ترڅه فرق دی راوښیاست. د تا او د هغه مشرکینو په منځ کې فرق څه شی ده چې هغوی به د لات او د منات او د عزات عبادت کول. جنت ہماری منزل نہیں، کم از کم میری نہیں. میں آپ کا ٹھیکیدار نہیں ہوں. ممبر کی قسم میری منزل جنت ہے ہی نہیں، اور نہ ہی میں اتنا بے وقوف ہوں. واللہ العظیم، واللہ العظیم جنت آپ کے لیے نہیں ہے. ہم قسم سے کہتا ہو جنت آپ کے لیے نہیں ہے. اگر تم شرک اور کفر سے توبہ نہ کرے جنت آپ کے لیے نہیں ہے. اور بولو اور کیا ہے؟ ایک چیز میں نے 1 لاکھ روپے میں خریدی، 100 میں بیچوں گا؟ بھائی مجھ سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ اور یہی تو تمہارا امتحان ہوگا میدان قیامت میں. دہشت ناکی محشر کو دیکھ کر تمہارے حواس کھو جائیں گے اور اللہ پوچھ لے گا کیا لائے ہو؟ علی کی ولا، جنت دے دوں بدلے میں، چونکہ دہشت ناکی سے ڈر گئے ہوگے. اندر دھڑک رہا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. صبر کرو، صبر کرو. واللہ قسم سے عمر علی رضی اللہ عنہ قیامت کے دن میں ایسا ارشاد فرمائے گا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. علی رضی اللہ عنہ آپ کا کفر پہ انکار کرے گا انشاءاللہ. اور علی رضی اللہ عنہ تم لوگوں اس دنیا پہ کفر کر رہی ہے اور شرک کر رہی ہے،
ويوم القيامة يكفرون بشرككم. علي رضي الله عنه أهل بيت صلوات الله وسلامه عليهم دي قیامت کې دین څو دا ترجمه کړی چې هغه به د تاسو لدی هر څه نه انکار بکوي په ورځ د قیامت او لعنت به در باندې وایي. वो आपके कुफर और शिर्क से इनकार करेंगे. د دې لعنت خبر لکه چې پتا مخ نه لګي لکه چې ورسره شروع کړی دي د لکه چې یو شی ښه پرې اورکه کې دا خو ډیر داسې خرافات دي. بابا عبدالرحمن صاحب دې زړه سره دا یو باریکی ته اشاره کول قاری صاحب محترم دی وایي چې د قیامت په ورځ به الله بیا امتحان اخلي د خلکو نه. دا خو دارالامتحان خو دنیا ده نه چې آخرت. اوس دوی الله باندې نیوکې کوي چې محشر میدان کې به الله پوښتنه کوي د نه چې جنت غواړي او که بل شی. دا خو د خلاف د حدیثو دی داسې یو روایت د دوی په کتابونو کې هم نشته. نو خبره دلته دا د دې کومه خبره د کتاب ده ودی الله بنده کومه خبره د کتاب کومه خبره د اهل بیتو ده په ورځ د قیامت وروي نبی الله ورته وایي چې جنت غواړي که څه شی غواړي. الله اکبر الله اکبر. دا د خدای جل وعلا غټ احسان او فضل او کرم ده چې کش کدی اهل بیتو دغه تعلیم خلقو ته ورکړی وای په خدای قسم له دوی نه مخکې به موږ منلی. خو زه دې ته حیران پاتې یم چې دوی د دروغو قصې چیرې جوړوي، کوم ځای جوړوي، په کوم ځای کې جوړوي.